الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې مؤمنانو ته حکم کړی دی د حج د اسلام په بناو کې یوه عظیمه او لویه بنا ده. الله تبارک و تعالی پر هغو مؤمنانو باندې چې وسداري مالداري د تللو وس او توان لري پر هغو باندې الله تبارک و تعالی حج فرض کړی دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې فرمایلی دی من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هغه څوک چې الله تبارک وتعالی پر د حج فرض کی خو د هغه باوجود دغه انسان حج نه کی ادا نو دغه سړي خوښه ده چې په یهودو کې مري او که په نصاراو کې مري. چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه سړي خوښه ده که دا سړی په یهودو کې مري او که په نصاراو کې مري، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیره جامع خبره کړې ده من مات ولم يحج حجة الاسلام. په یو روایت کې راځي د ابي امامه رضی الله عنه چې کوم انسان حج د اسلام نه کی ادا ولم تمنعه حاجة ظاهرة، دغه انسان د حج د کولو سه یو حاجت ظاهري، یو داسې حاجت چې په شرع کې د هغه حاجت په راتللو سره د هغه مشکل په راتللو سره سړی د حج د نه کولو څخه معذور بلل کیږي. او مرض حابث، یا یو داسې مرض وي چې د هغه مرض په خاطر باندې انسان حج نس کولی. او سلطان جائر، یا یو ظالم باچای د وخت او د زمانه چې خلق و حج ته نه پریږدي، نو د هغه انسان دغه عذر دی چې دا ظالم باچای نه پریږدي. د هغه باوجوده که چیرې دا عذرونه نه وي یو سړی بیا هم حج نه کړي تر سره فلیمت على ای حال شاء، د ده خوښه ده چې پر هر حال باندې دی مري، یهودیا او نصرانیا، یعنی که په یهودو کې مري او که په نصاراو کې مري. ضحاک چې د امت د لویو علماو څخه دی هغه وایي دغه آیت کریمه ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، دغه آیت کریمه په باره کې وایي دغه آیت کریمه نازل سوی دی لما نزلت آیة الحج، چې کله دغه آیت کریمه نازل سو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو ادیانو خلق را جمع کړل. جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم، جمع الرسول صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو امتو قومو خلق را جمع کړل. اهل الادیان السته، څلور قسمه دین یا عقیدې خلق وه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا را جمع کړل. المسلمین، مسلمانان را جمع کړه، والنصارى عیسایان را جمع کړه، والیهود یهودیان را جمع کړه، والصابئین یو بله ډله د کافرانو د دای را جمع کړه، والمجوس والمشرکین مجوس را جمع کړل او مشرکین را جمع کړل. فخطبهم رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته بیان وکړي وقال ان الله تعالی، بشک الله تبارک و تعالی كتب علیکم الحج فحجوا، الله پر انسانانو باندې حج فرض کړی دی حج ادا کی. فآمن به المسلمون، مسلمانانو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه قول باندې ایمان راوړي او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا پیغام یې ومني. وکفرت به الملل الخمس، هغه نور پنځه طایفې او ملتونه او قومونه د کافرانو چې یهود دي، نصارا دي، مشرکین دي، مجوس دي او صابئین دي، دی انکار ځینې وکړي د دې څه چې دوی د الله د رسول دغه خبر او پیغام ومني. وقالوا لا نؤمن به ولا نصلي الیه ولا نحجه، دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې نه موږ ایمان راوړو او نه موږ لمونځ و بیت الله شریف ته کوو او نه موږ حج د بیت الله شریف کوو. فانزل الله تعالی، الله تبارک و تعالی دغه آیات کریمه نازل کی. الته مطلق د حج آیات نازل سوی دی، بیا دغه آیات نازل سو ومن کفر فان الله غنی عن العالمین، څوک چې کفر غوره کی، څوک چې کافر سي د الله پر حکم باندې د الله حکم پرېږدي انکار ځینې وکړي فان الله غنی عن العالمین، الله تبارک وتعالی د ټولو عالمیانو بې پروا دی، غني دی، الله تبارک وتعالی ودې ته ضرورت نه لري.